رحمت الله علیه نوم سره خواص خلاصه کې عوام هم ورسره بلد دي. دا څه وجه وه؟ دا نتیجه د ډېرو تکالیفو وه. د چې تحصیل کوو علما کرامو د حالاتو کې راغستې، هغه ټیم کې ډېر زیار غربت و. دی راووتو، د بخارا نه راووتو د شام په لورې، په دې صفت باندې چې زه به زده کړه کومه. د سره ډېرې روپۍ نه وي، یو څه روپۍ ورسره وي، مصرف یې کړلې. دوستانو پخوا خو دغه موټر یو دغه اسباب ډېر زیات نه و، پیاده مزلونه و. یو وخت کې داسې ټیم ته ورسېده چې داسې نور روپۍ نه وي چې ځان باندې خرچه کړي. هغه خپل مقصد منزل ته هم نه ورسېدلی. یو ټیم داسې راغلی، دومره څه ورسه نه و چې ځان ته یې خوړلی وی. یوه ورځ وږی شو، بله ورځ وږی شو، داسې ټیم ته ورسېدو چې یو جومات کې ځان واچو په دې فکر باندې چې نور وس دې نشته د تګ باندې. داسې ټیم ته ورسېدو، ولږې نه ده بیخي حرکت نه شو کولی. یو جومات کې پروت و کونج کې. په دې وخت کې یو سړی رالی، هغه سره څه خوراک لاس کې دی، د جومات بل طرف ته رالی خوراک کوي. امام بخاري صاحب فرمایي دغه کس چې به کله ډوډۍ خولې ته وړله، زما بغیر اختیاري د خولې نه آواز وته، وږی ډېر وم، چونکې عالم وم، بغیر د سط نه ورتلی نه شوم. چې ما ته یې وکتل را باندې پوه شو، راته ویل راځه ډوډۍ راسه وخوره. زه کېناستم ډوډۍ ته ورسره. وایي راته ویل خفه کېږې خو نه، یو پوښتنه درنه کوم، اظن انک غریب، زما خو د باندې فکر داسې راځي ته مسافر یې. راته ویل و مسافر یم. ما ورته ویل د کوم ځای نه یې؟ ما ورته ویل زه د بخارا نه راغلی یم، دا څومره ورځ د ما خوراک نه دی کړی او دلته پروت یم. راته ویل چې څه مشکل د تا باندې چې دومره تکلیف کې؟ ما ورته ویل د خدای تعالی دین زده کومه. راته ویل نوم د څه دی؟ ما ورته ویل زما خو محمد ابن اسماعیل بخاري نوم دی. وایي هغه کس ډېر تعجب کې شو، ډېر بس په سترګو کې اوښکې رالې. راته ویل وبخه، زه د بخارا نه راوتم، د کور نه یو زنانه راووته. ما ته ویل چېرته ځې؟ ما ویل د شام په لورې ځم. راته ویل ها دا در سره واخله. زما زوی وتلی دی په سفر باندې، هغه به څه نه لري، او زما دا ګمان دی ته به یې دا څو روپۍ راکړې ستا د تعلیم دپاره. دوستانو په علم او تعلم کې به دومره تکالیف وي. بیګا موبایل مې ګتو، شیخ صاحب مبارک پکې راغلی، 11 بجې. ما لیلا زمونږ مشایخو تر دې ټیمه د خپل دین نه قرباني شو، بس ته 2 ورځې کېږي خوب یې نه دی کړی، 11 بجې پورې لګیا. نو دغه تکالیف چې زمونږ مشایخو تیر کړي دي، انشاءالله العزیز مونږ او تاسو هم په ځان تیرو، او دغه تکالیف انشاءالله العزیز آینده کې به رنګ راوړي. او دا چې څه مو زده کړي دي، زمونږ امید دی چې دا به که لږ څه وي ستاسو دپاره انشاءالله العزیز په ډېر به بدلیږي. په دغه ژوند چې تاسو دلته تیر کو، تاسو به هم ډېر ستړي یاستی. شیخ صاحب بل ورځ ویل طالبان دې خیر ویسي، تا هغه دی تر اوسه موږ سره دومره وفا وکړله. نو دا یقینا په نور مدارسو کې نه وي، دا د حضرت شیخ صاحب او زمونږ د مشایخو دغه امتیازات وي. رب کریم دې دا څه چې ما ویل اول ما ته بیا تاسو ټول د عمل کول توفیق ورکړي. السلام علیکم.